دوکاندار زما موبایل ته بیلانس ورواچوه. دا د چا موبایل دی زوی؟ دا زما د مور موبایل ته بیلانس ورواچوه. ښه دا د کور موبایل دی. ته ودرځه دننه په ګریلۍ کې وګرځې ښه میک شته که نشته. یو څه ښایسته تصویران خو اوس چانس رامیلاو شو. ته دا زه خپل موبایل زغړ واړوم. بس کار اوس به مو بیلانس ورواستو. دا دی زه موبایل بیلانس ورولوېدی ویسه زه په منډه ولاړ شم. دا خو زبردسته تصویران دي. موبایل نمبر هم راغلی. بس کار ووتی. یا به ټلیفون سره وکړم چې واره ټلیفون به بیا زه ورسره کوم. تصویران هم ښه تصویران اخیستي. زاودینه دلته راسه په دوکان کښېنه پام کوه زما څه کار دی. صحیح ده؟ ټیک ده؟ سمه ده ولاړو. عجبه تصویران یې دي. عثمانه څنګه یې برکانه جوړ یې؟ خیرات دی. شکر ته څنګه یې؟ خیر دی شکر دی. یاره عثمان دی دې غچ مې کړی دی. دی شین دې غټ دی چې ما وپوښتل یاره ته خو د انجلۍ لمبر راکړې چې ګپ ما په ورسره کوم. نجلۍ نمبر درکړو؟ او یاره پول دې غچ مې کړی دی. والله وروره بس خواري م نشته دې غټ پول زور کړی. یاره پیرکه ډېر یار مې تا ته انکار هم نشم کولی. دغه نجلۍ تصویران سره دي دا وګوره. ته یې وګوره که دې خوښه شوله بیا به نمبر هم درکړم. دا وګوره. دا خو زما د کوچنیانو تصویران دي. څه کوې پرېکړه چې په سوچو کې شولې؟ موبایل نمبر یې درکړمه؟ د موبایل نمبر یې درسره شته عثمان؟ ودستي به یې درکړم. دا یې موبایل نمبر دی ورته ګوره. خیر راکړه د موبایل نمبر یې. دا دی ورته ګوره دا زون نمبر یې دی. دا خو د موبایل نمبر هم سره شته. ته وده زه کور ته ولاړ شم نو به د دې غم زور وخورم. اوس زه به کیسه خبر شو. سمه ده عثمانه دا موبایل در واخله زه ځم ناوخته دی بیا به ګپه سر کوسې دي. سمه ده څه یې پرېکړه ټیک دی سم. اوس په مخې شه زه به خپل تصویران وګورم. ملګرو دغه میسج چې موږ نن جوړ کړی دی دا موږ هره پیسیو نه ده ټارګېټ کړی نه مې هر ایزي لوډ والا ټارګېټ کړی دی. په 100 کې 15 کسان دا رقم پیدا کېږي نو لفظ یې نه سم یادولی. ډېر بدکار دي. مشران به هم ګوري کشران به هم ګوري. نو دا رقم کسان ستا زموږ ته په معاشره کې چې د چا کور تباه کوي یا چا خور نمبر واخلي په غلطه کې یا د چا د لور نمبر په غلطه کې واخلي کوچنیان موبایلونه ور نو نور مجلس به پرېکړه درته وکړي. خو ما ته وګورم مجلس سره وکړي نور به پرېکړه درته په دا باره کې سره وکړي. نو اکثره وخت زموږ کور زنانه خوندې مندې هغه راولاړ شي یو کوچني ته موبایل په لاس ورکړي چې ته ورځه پیسې هلته ایزي لوډ ور واچوه یا کارډ ور واچوه یا اته ګانې ور واچوه یا یو بل شی ور واچوه. نو هغه بیا راولاړېږي بیا غلط استفاده چې کوي د هغه څه بیا نمبر باسي بیا هغه ته بار کالونه کوي هغه بلیک میله کوي چې یعنې ستا تصویران ما سره شته په میمري کارډ کې ول یا په موبایل کې ما راواړول د ځانه سره مې کښېښول. نو لکه عثمان هغه چې کومه خبره ته وکړه چې موږ د هر سړی نه ټارګېټ کوو نو د هر یو دغه پر غاړه اخلو. دا ځینې چند کسان دي چې ورور په پیسو کې دا رقم دلالي کوي دا رقم بلیک میلي کوي د چا عزت تباه کوي د چا د کور عزت تباه کوي د چا د زنانو عزت تباه کوي. نو حتی موږ د دې څخه باید ګریز وکړو د دې څخه موږ ډډه وکړو. د خدای دپاره زه دا زنانو ته دا وایم دا خویندې دي زموږ مندې دي دې ته زه د خدای دپاره وایم چې دا کوچنیانو ته موبایلونه مه ورکوئ د ایزي لوډ دپاره. کېدلی شي مشر ورور ته یې ورکوي و مېړه ته ووایاست و زامنو ته ووایاست دا ایزي لوډ در واچي. ستا زموږ ته په معاشره کې ډېر خلک شته چې د انسان عزت اخلي. که مې چېرې دا زموږ میسج خوښ شوی زما او د پیرک خان غږ مخ ته سره شیر کړي او په دعاو کې مې هېروئ چې هر ځای اوسئ آباد اوسئ.